صاحب چې تاسو دومره لرې ځینه موږ ته راغلي ټایم ضایع کول نه غواړم خو یو څو شعرونه درته وایم بیا به غزل وایم چې شعرونه څه په دې ډول دي ارمان صاحب چې په کومه ورځ چې مې له خوا نه خوږ دلبر تللی دی په کومه ورځ چې مې له خوا نه خوږ دلبر تللی دی ورسره سم مې له دې سترګو نه نظر تللی دی مننه جي او ته چې څنګه لاړې د سپرلي مزه هم پاتې نه شوه ته چې څنګه لاړې د سپرلي مزه هم پاتې نه شوه تا سره سم هر یو چنار هر یو نختر تللی دی مننه جي او ستا خپلول خو به ما سم پولي سرات ګڼلو ستا خپلول خو به ما سم پولي سرات ګڼلو چې ته یې خپل کړې بیا کوم یو بختور تللی دی مننه جي او یقین مې نشته چې بیا په دغه لار وګورم یقین مې نشته چې بیا په دغه لار وګورم هغه فقیر خو دې له دې دره په شر تللی دی او یو موقع وه خو هغې کې هم دا رانغلله یو موقع وه خو هغې کې هم دا رانغلله اوس نه راځي او زمونږ خوارونه اختر تللی دی ارمان صاحب دا شعر تاسو ډالۍ وي چې زما د زړه مارغه اوس هغه شان الوت نه کوي زما د زړه مارغه اوس هغه شان الوت نه کوي او ستا د ښایست مرغۍ سره چې وزر تللی دی ارمان صاحب غزل درته وایم چې یو مې پوره کې بل په زړه کې مې ارمان ساتي یو مې پوره کې بل په زړه کې مې ارمان ساتي حیران په دې یم په یو دوه کې مې جانان ساتي مننه جي او ستا دې بنده ته خدایه څنګه له تا خیر وغواړم ستا دې بنده ته خدایه څنګه له تا خیر وغواړم هم مې چې وژنې هم ریښې چې مې ګریوان ساتي مننه جي زه دا منم زه صحیح ده زه ستا ځان به یمه زه دا منم زه صحیح ده زه ستا ځان به یمه ښه بیا ولې ورک شوم درنه داسې به څوک ځان ساتي مننه جي زه دا منم زه صحیح ده زه ستا ځان به یمه ښه بیا ولې ورک شوم درنه داسې به څوک ځان ساتي مننه جي او د دې سړي دا عقیده سمه پخه غونتې ده د دې سړي د عقیده سمه پخه غونتې ده یاد ستا کافر دی خو یو دی مسلمان ساتي مننه جي د دې سړي د عقیده سمه پخه غونتې ده یاد ستا کافر دی خو یو دی مسلمان ساتي او دا مې تر غوږ شلو ریبار ته چې داسې ویل دا مې تر غوږ شلو ریبار ته چې داسې ویل اخر مې څه کېږي چې دی مې تصویران ساتي مننه جي باور پې ختم شي چې کله بې وادي شي سړی باور پې ختم شي چې کله بې وادي شي سړی هله پې راشي چې په خوله کې یو زبان ساتي او ګل زمان دې پرېښولو هغې مړې هر څه دې هېر کړه ګل زمان دې پرېښولو هغې مړې هر څه دې هېر کړه خو ستا د لاس نښې دې تر اوسه په ایمان ساتي ډېره مننه